سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم الله مزه ستاسو په چوپړ کې یم سره د نوی درس. دوستانو راځئ چې نوی درس ته شروع وکړو. دا سوال به تکراري. Je suis bien placé pour aller sur le périphérique de Lyon. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant. Oui, réponse C. Non, réponse D. سوال دلته داسې ده چې دا کوم لیکه کې چې موږ روان یو آیا دا لیون ته ده؟ دا یو تکراري سوال ده. زه ستاسو وخت په دې نه ضایع کوم. هو. آیا ساحې امنیتي د موږ صحیح دی د سره؟ نه. دا پوره معلومات تاسو ته ما په تیر درسو کې درکړی ده، نو دلته باید د نظر تیر شو. La plupart des accidents au passage à niveau sont liés au dysfonctionnement des barrières, réponse A. Au mauvais comportement des conducteurs, réponse B. دلته سوال داسې شوی ده محترمو چې زیاتر اکسیډنټ په ساژه نیوو کې د څه دلیل ده یا د څه دپاره کیږي. نو په ساژه نیوو تاسو دا په یاد وساتئ چې هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د اورګاډي پټلۍ اوسیږي او یا اورګاډي دغه ځای نه تیریږي یا تی جي وي تیریږي او یا اغواق تیریږي او داسې نور. صحیح ده؟ هغې ته پاساژ نیوو وایي. آیا وایي په دغه پاساژ نیوو کې کله هم چې موټر یې حادثه کوي دا د څه تاثیر ده؟ دا وایي دغه خپله علایم او یا دا خپله دا کوم تاسو چې دا زما ماوس ګورئ دا اشاره ده او دا لاندې یو ستن ده، داسې سپینه ستنه ده، د دې سره نه تر دې سره پورې لاره بندوي. آیا وایي دا به کار نه کوي او که دا بده رویه د موټروانانو ده یا بد عمل د موټروانانو ده؟ صحیح ده؟ نو دا بد عمل د موټروانانو ده. همیشه دا لوحې وبخښئ دا اشارې او دا کوم ستنه چې دلته ښکته کیږي پورته کیږي د بغیق په نوم دا چې ده دا همیشه کار کوي، خو غلطي د موټروانانو ده. نو ځکه دا حادثې د اورګاډي د پټلیو د پاسه کیږي. تاسو دلته ګورئ وایي بدبختانه 99% حادثې چې کیږي د هغه خلکو د لاسه کیږي چې هغه دوی د کوټ لاغو قوانینو ته احترام نه کوي. صحیح ده؟ Dans le tunnel, j'applique la distance de sécurité. En circulation et à l'arrêt, réponse A. Uniquement en circulation, réponse B. J'allume les feux de position seuls, réponse C. Les feux de croisement, réponse D. سوال دې کې داسې ده چې په دغه تونل کې j'applique la distance de sécurité زه به د امنیتي فاصله ساتم. en circulation et à l'arrêt uniquement en circulation. نو د ټولو نه مخکې زه به اول دا تصویر لږ تاسو ته غټ کړم، تاسو به په دې پوه کړم. ګوره دلته دا لوحې د انتردکسیون ده، اول 50 کیلومتره پر ساعت یې ښودلی، د هغې نه لاندې یې ښودلی ده چې تاسو دلته ډیپ اسما کوی نه شئ، د یو موټر نه مخکې کیدی نه شئ. دا دوه خبرې. په درېیمه خبره کې تاسو دلته خطر یې ښودلی ده. د څه خطر یې ښودلی؟ خطر دا ده چې تاسو د بل موټر سره نږدې کیږئ نه، د 50 مترو فاصله به ساتئ. دا 50 متره فاصله په هر حالت کې به تاسو ساتئ، که چیرې تاسو موټر روان وي او که ولاړ وي. نو که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې موټر به ولاړیږي، موټر په هغه حالت کې ولاړیږي چې یا به موټر مشکل پیدا کوي یا به موټر د بل موټر سره حادثه کوي. موټر چې بند پاتې شو هغه شا موټر خامخا بندیږي. نو په دغه حالت کې که چیرې موټر ولاړ وي هم 50 متره فاصله به ساتي او که موټر روان وي هم فاصله به ساتي 50 متره. نو ښه جواب څه شی ده؟ اولی یا A. اوس په دوهم برخه کې سوال داسې شوی ده چې j'allume le feu de position sur le feu de croisement.
زه به په دغه تونل کې کوم چراغونه لګوم. فو د پوزیسیون لګوم او که د croisement لګوم. اوس به زه تاسو ته د croisement او د پوزیسیون چراغونه وښیم یا معلومات به یې درکړم. پوزیسیون فو هغه چراغو ته ویل کېږي چې هغه تاسو موټر کله لګوئ هغه د بغلو کې په خپله اتوماتیک ځینې چراغونه لګېږي، هغې ته فو د پوزیسیون وایي. او فو د croisement هغه چراغو ته ویل کېږي چې تاسو ډیم هم استفاده کولی شئ او فول هم استفاده کولی شئ. که تاسو په یاد وي وایي چراغ ډیم او چراغ فول، نو هغه ډیم چراغونو ته croisement وایي په فرانسوي کې. صحیح شوه؟ نو کله هم چې تاسو د تونل په منځ کې سفر کوئ، په واوره کې سفر کوئ، په باران کې سفر کوئ، په وریځ کې سفر کوئ، تاسو به فو د croisement لګوئ. صحیح شوه؟ او وښی ستاسو د زیاتو معلوماتو دپاره ګورئ، وایي په تونل کې دا قانون ده، اساسي قانون ده چې تاسو هلته دیمې توغ کوی نه شئ. دیمې توغ مطلب دا ده چې د موټر مخ ته ووی نه شئ. د تونل په منځ کې تاسو خپل موټر پارک کوی نه شئ. د تونل په منځ کې تاسو خپل موټر دروی نه شئ. صحیح شوه؟ او داسې نور. نو دا ځینې قوانین ده چې تاسو په دې باندې ښه ځان پوه کړئ. À l'approche d'une barrière de péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. کله چې وایي زه دغه باغیغ د پیاژ ته ورسېدم. باغیغ لکه مخکې تاسو ته ما وویل که نه چې باغیغ څه ته وایي؟ باغیغ هغه ستنو ته وایي چې لاره بندوي. تاسو وګورئ دلته کومې ستنې چې دلته د دې دا وړې ستنې دي، ګوره دا تر دغه ځای پورې ده، همداسې دا تر دې ځای پورې ده، دا داسې کده کېږي او دا لاره بندوي. دې ته باغیغ وایي. صحیح ده؟ هغې ته پاساژ نیوو وایي. پاساژ نیوو د اورګاډي دپاره استفاده کېږي او باغیغ پیاژ چې ده دا د پیج دپاره ده. نو پیاژ درس د لوحو په درسو کې ما تاسو ته ویلې ده چې دا هغه ځای کې ده چې د دې نه اخوا ته د دغې کوم برنډه تاسو ورته وایئ یا کوم هر شی چې تاسو دې ته وایئ، د دغې لاندې نه چې ته اخوا ته تېرېږې او کوم سړک باندې ته سفر کوې، هغه یو مخصوصه ساحه ده چې هغه د تاسو نه ټکس اخلي. د څومره لاره چې ته په هغه سفر کوې هغه به د تاسو نه ټکس اخلي، یا به هغه دولت ته ځي یا به شخصي ته ځي، هغه بېله خبره ده. نو وایي زه چې کله هم داسې باغیغ پیاژ ته ورسېدم، je désactive مطلب دا ده چې غیر فعال کوم régulateur de vitesse. نو اوس به زه تاسو په دې پوه کوم چې دا régulateur de vitesse څه شی ته ویل کېږي. régulateur de vitesse هغه د موټر هغه آپشن ته ویل کېږي که چیرې تاسو د پاریس نه روانې بوغدو ته، تولوز ته، هسپانیې ته او یا داسې نورو ملکو ته، نو ستاسو سفر خو به ډېر طولاني وي، ډېر اوږده مهال دپاره به وي. دغه کوم سفر کې چې تاسو ځئ، تاسو داسې یو ښه آپشن د نوی موټرو کې داسې یو آپشن راوتی ده چې تاسو régulateur de vitesse ورته وایي. تاسو هغه فعال کوئ. مطلب دا ده چې تاسو په هغه کې یو اندازه سرعت ټاکئ. مثال د خبرې ته وایئ چې زما موټر به 80 کیلومتر پر ساعت لاړ شي، نو ستاسو موټر د هغه 80 کیلومتر نه بره ځي، نه ټیټ ځي. دا څه دپاره استفاده کېږي؟ دا د دې دپاره استفاده کېږي چې ته که خپل خوا د اکسلیټر سر نه هم ایسته کړې، ستا موټر به په هماغه 80 کیلومتره کې روان وي. دا داسې یو آپشن ده. نو که چیرې ته اوس په 80 کیلومتره ستا خپل موټر عیار کړی ده، صحیح ده، او ته دې ځای ته رسېږې، نو دا خو 80 کیلومترو ځای نه ده چې ته تېر شې. هلته وګوره 30 کیلومتره پر ساعت یې لیکلی. نو ته به څه کوې؟ ته به خپل موټر دا آپشن ګل کوې، د خپل موټر دا آپشن به سټاپ کوې. L'intervalle de sécurité après le véhicule qui nous précède est suffisant, réponse A. Faible, réponse B.
اوس سوال داسې شوی ده l'intervalle de sécurité après les véhicules qui nous précèdent est هغه کوم موټر چې زموږ تر شا روان ده آیا د هغه د امنیتي فاصله suffisant کافي ده او که faible یا کمه ده یا ضعیفه ده. زه به تاسو ته دا تصویر لږ څه نور هم غټ کړم. تاسو دا تصویر کې ګورئ دلته د چراغونه ښکاري وینئ. د نه مطلب دا ده چې هغه فاصله د موږ نه لرې ده، صحیح ده، کافي ده، صحیح ده. نو تاسو زیاتر خپل د موټر فاصله همیشه د دغه چراغ یو او دوهمه خبره دا کوم سپینې لیکې چې دلته دي ګوره، دا سپینې لیکې د سړک د پاسه وګوره، دا سپینې لیکې دي او د دې قانون په اساس تاسو کولی شئ چې خپل د امنیتي فاصله تعیین کړئ، صحیح ده. نو هغه کم از کم دوه نیم خط باید واوسیږي د تا د مخکینۍ ترمنځ، او که چیرې بل موټر ستاسو شاته روان وي هغه هم همداسې کم از کم دوه نیم لیکه د تاسو ترمنځ واوسیږي. نو هلته تاسو وکته چې د هغه فاصله ښه صحیح برابره ده. نو اوس به موږ تاسو کوم جواب انتخابوو؟ ای. او دلته بله موضوع دا هم ده، زیاتر د تونلو ترمنځ تاسو ته دا خبره ویل کیږي چې تاسو خپل د موټر فاصله د کوم شي په اساس تعیین کړئ، د دغه ودرېږئ دا کوم آبي رنګ ګروپونه ګورئ، دا ګوره دا آبي رنګ یا آسماني رنګ یو او دا دوهم، صحیح ده. د دغه په اساس تاسو خپل د موټر فاصله تعیین کوئ شئ او یا د خپل د امنیتي فاصله اخلئ. نو دلته وګورئ دا خبره هم تاسو ته ښودل شوې ده چې څومره دو دیود یعنی دوه بلو دیود فاصله وساتئ. مطلب دا ده چې د بل موټر سره د تاسو ترمنځ دغه دوه دانې آبي چراغونه چې ده دا باید فاصله موجودي، نو ستاسو امنیتي فاصله صحیح. همداسې تاسو فاصله اوس ګوره د مخکینی موټر سره هم دوه ده او دلته که چیرې تاسو خپل دا عکس کې وګورئ دلته هم دوه ده. نو مطلب دا شو چې تاسو کافي څه شی لرئ؟ فاصله لرئ. J'entre dans une zone souvent exposée au vent. Je risque d'être poussé vers la gauche uniquement, réponse A, la droite uniquement, réponse B, la droite ou la gauche, réponse C. سوال ته داسې شوی ده چې زه داسې یو زون یا داسې یو ساحې ته ننوځم چې هغه د باد او یا د شمال د پاره ښکاره ده یا د شمال په مخه کې واقع کیږي. Je risque d'être poussé vers ما ته دا خطر ده چې زه به د کوم خوا نه ټیله شم، د کوم خوا نه به ما ته باد برابریږي او زما موټر به ټیله کوي. نو دلته دوستانو بیا هم تاسو ته ما دا درس تاسو ته ښودلی، تاسو کولی شئ چې ویډیوګانو کې لاړ شئ ویې ګورئ. له پنو د دانژې د خطر لوحې دلته ګورئ د دې ترمنځ دا کوم د باد کڅوړه یې اخیستې ده، دا د کوم خوا نه باد راغلی پې د ښي ده که د چپ؟ د ښي ده که نه؟ نو دا خو واضح خبره شوه چې کوم خوا نه به la gauche uniquement آیا د چپ غاړې؟ نه. la droite uniquement هو د ښي غاړې نه باد ده که نه؟ la droite او la gauche د ښي او یا د چپ ځان ته زموږ بي جواب صحیح راتلی شي. نو بیا هم تاسو مهرباني وکړئ دا لوحې درسونه وګورئ، دا به تاسو ته ډېر زیات کومک کوي. تاسو اوس فکر وکړئ چې اتوغوت ته ننوځئ. Contrôler l'angle mort est obligatoire, réponse A. Conseillé,
réponse B. Je m'insère immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. ها سوال ته داسې شوی دی چې د کنترول لنګلومور ای اوبلیګاتوار کانسیي. زه به اول تاسو په اونګلومور باندې پوهیږم چې اونګلومور نه مطلب څه شی ده. اونګلومور هغه ساحې ته ویل کیږي چې د ډریور د دروازې سره مخامخ وي. صحیح ده؟ د هغې نه بغیر د تاسو موټر شاته چې کوم شی ده په دې آینه کې تاسو کتی شئ. په دې آینه کې تاسو ته هر څه ښکاري. خو که چیرې تاسو ته کوم موټر د دې ډریور د دروازې سره مخامخ برابر وي نو تاسو هغه نشئ لیدی. نو دا خپله یو واضح خطر شو. او که چیرې تاسو غواړئ چې اوس دې لاس ته ځان واړوئ هغې سره به ټکر کوئ. نو دغه دپاره وایي چې د دغه اونګلومور کنترول کول چې ده دا وایي اوبلیګاتوار ده که کانسیي ده. نو که چیرې تاسو په داسې یو حالت کې روان یاستئ او غواړئ چې دې منځنۍ لیکې ته یا اتوغوت ته ځان برابر کړئ سره د دې چې دا خو فرضي ده دا خو مجبوري ده چې ته دا آینه یا دا شیشه کنترول کوې یو وارې د خپل غاړه همداسې واړوه چپ غاړې ته او وګوره که چیرې موټر ستا سره مخامخ ستا د دروازې سره مخامخ و خو مه ځه او که چیرې نه و بیا تاسو کولی شئ چې دې بل غاړې ته واوړئ. نو دا اوبلیګاتوار ده. Je m'insère immédiatement. اوس وایي په دغه حالت کې زه زر تر زره ننوځم او که څه وکړم. نو که چیرې ته زر تر زره ننوځې دلته وګوره امنیتي فاصله ډیره کمه ده. یو شاته هم امنیتي فاصله کمه ده. دا خپله یو خطر ده تا دپاره. ته به څه کوې؟ ته به په همدغه لیکه کې چې روان یې په دې لیکه به روان اوسېږې. تاسو بیا هم د همیش په طور کولی شئ چې د ویډیوګانې ودروئ او پوره معلومات ولولئ. Je circule à 130 km/h. Je suis mal placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau est temporaire, réponse C. Permanent, réponse D. اوس تاسو چې په کوم ځای کې موټر ډرایو کوئ دا کوم مسیر یا کوم لیکه کې چې تاسو یاستئ دکې وایي ستاسو سرعت څومره ده 130 کیلومتره پر ساعت ده. مطلب دا ده چې ستاسو سرعت 130 کیلومتره ده. Je suis mal placé. آیا زه په خراب ځای کې یم؟ نو که چیرې تاسو د سړکونو د پاسه داسې واړه واړه سپین سپین رنګونه سره نږدې نږدې ګورئ د دې مطلب دا ده چې دا ریزرف لاره ده. ریزرف نه مطلب دا ده چې دا سړک یا دا لیکه د هغه کسانو دپاره ده چې هغه تیز سرعت یې 80 کیلومتره پر ساعت اوسېږي. څو 80 کیلومتره. که ته د 80 کیلومترو نه زیات سرعت لګوې بیا منځنۍ لیکې ته واوړه او بیا د هغه نه که تیز دې چپ لاس ته واوړه. هغه چپ لاس خو ځان ته د دې پسما دپاره ده خو بیا هم تاسو کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ. نو د جواب څه شی ده؟ ای هو تاسو غلط ځای کې یاستئ. دوهم برخه کې سوال داسې شوی ده چې آیا دا کوم لوحه چې ګورئ دا لوحه کومه سي لوحه ده؟ دا دایمي ده او که دا موقتي ده؟ دوستانو ما تاسو ته په لپانو دانژې کې ښودلې ده که چیرې د لوحې شا زیړه وي نو هغه لوحه څه شی ده؟ هغه تمپوغیر ده. تمپوغیر نه مطلب دا ده چې د یو مودې دپاره ده، موقتي ده. نو موقتي لوحې هغه دپاره وي چې مثال د خبرې په یو ځای کې کار وي، په یو ځای کې یو څه خبره یو څو مودې دپاره وي، د یو 15 ورځې، د یو 15 میاشتې، د یو 3 میاشتې یا داسې نور. نو د دې لوحه شا کومه سي ده؟ سپینه ده. دا دایمي لوحه ده. یوه خبره. دوهمه خبره دلته وګورئ د دې لاندې څه یې ښودلی؟ واوره یې ښودلی. نو دا زیاتره اوقات کیدای شي پسرلی، په اوړي، په دې وختونو کې مشکل نه وي.
خو په ژمي کې 100% دلته خطر د څه شی ده؟ د ښویېدو ده. د دغه دپاره دا یو دایمي خطرې لوحه ده. نو د دې جواب تاسو ته پخپله تشریح شو، نو تاسو ته به اسانه وي چې کوم یو جواب به صحیح وي. temporer موقتي ده او که permanent دایمي ده. دا دایمي لوحه ده. J'indique mon intention de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. دلته دا سوال داسې شوی ده چې په دغه ځای کې زه خپل نیت ښیم چې زه دیپاس کوم یا زه سبقت کوم. نو سبقت په داسې حالت کې ځان ته دې ته ویل کېږي نه چې د یو موټر نه مخکې شي. سبقت دې ته هم ویل کېږي چې د خپل لیکې نه بل ته واوړې. دا هم سبقت شو. صحیح ده؟ تاسو ته به تصویر زه غټ کړم. ګورئ په عین وخت کې دا درې موټر د دې ښي غاړې نه غواړي چې په زموږ لیکه کې برابر کړي ځان. که چیرې ته همداسې روان اوسېږې د دوی سره ستا فاصله کمیږي او خطر جوړېږي. یوه خبره. دوهمه خبره، دلته تاسو خپل د شا آینه کې وګورئ. دا موټر تاسو نه ډېر زیات فاصله لري. نو خبره دا واضح شوه چې که چیرې تاسو خپل دیپاسما یا سبقت کوئ یا د منځنۍ لیکې ته ځان اړوئ، هیڅ کوم خطر تاسو ته نه ده. نو ته اوس بهترین جواب به څه انتخابوې؟ وی انتخابوې. مطلب دا ده که چیرې زه د دې لیکې نه دې لیکې ته سبقت کومه مشکل نشته. بس وی که. صحیح شوه؟ تاسو هم کولی شئ چې د پخوا په شان ویډیو پاس کړئ او دا ټول معلومات ټکی په ټکی سره ولولئ. À un passage à niveau. Après le passage du train, quelqu'un va venir relever les barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque ce signal retentit, je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D. دلته سوال داسې شوی ده چې په دې پاساژ نیوو اما مخکینی لکه فکر کوم چې دوهمه سوال تصویر ده، خو د هغې سره فرق دلته دا ده چې دلته دا اشارې لګېدلې ده او ټرین مخکې تللی. ښه، دلته وایي après le passage à train quelqu'un va venir relever les barrières. کله چې دا ټرین ختم شي، دا اورګاډی دا اغواغ ختم شي، کوم کس به راځي او دا ستنه په د سړک د پاسه نه جګوي. آیا وایي دا صحیح ده؟ دا نه. صحیح شوه؟ په دوهم بخش کې سوال داسې شوی ده lorsque ce signal retentit. کله چې دغه دا کوم اشاره چې داسې ګولیږي او لګیږي، ګولیږي او لګیږي. آیا وایي کله چې دا داسې لګیږي او ګولیږي زه څه وکړمه؟ je passe je m'arrête. زه د دې نه تیر شم او که زه موټر ودروم. نو په هغه دویمه سوال کې تاسو ته ویل شوی و که نه چې آیا دا کوم خطر یا کوم حادثې چې د اورګاډي د پټلیو د پاسه کیږي دا د اشارې کار نه کوي، او که موږ تاسو قوانین ته احترام نه کوو، موږ تاسو قوانین ته احترام نه کوو که نه، نو باید موږ تاسو موټر ودروو. تاسو ګورئ دلته پوره معلومات یې کولی شئ چې دلته ولولئ. ګورئ دلته تاسو ته ویل شوی ده کله هم چې هلته دا ګروپ لګیږي او ګولیږي، د هغې سره سره دلته یو ساوند هم وي. مطلب ساوند نه مطلب دا ده چې یو الرټ به وي، یو هارن غونته شی به وي چې هلکه موټر ودروه خطر ده. صحیح ده؟ نو دا مطلب دا ده چې دا اوټومیټک ده، اتومات ده. دلته به نه څوک راځي دا ستنه جګوي او نه څوک دا اشاره ګولوي. کله چې ټرین آخر ته ورسېدو اشاره به په خپله ګول شي او دا ستنه به پورته شي. تاسو کولی شئ چې د دې پاساژ نیوو او یا د دې اورګاډي پټلۍ د پاسه تیر او راتیر شئ. نو
نو زموږ تاسو درس دلته پای ته ورسېدو محترمینو. تاسو کولی شئ زموږ چینل د خپلو ملګرو، دوستانو، هموطنانو ټولو سره شیر کړئ تر څو ټول ته د فایده ورسیږي. دې ځای کې تاسو په لوی خدای پاک سپارم. ښه وخت، د بیا لیدو تر